یو عالم نه بل نوی عالم ته تللی دی، نوی خلق دی، نوی ځای دی. حق د مازدیګر ټیم پې راغی. عزتمند مسلمانانو ورونو دا بیان تر اخره پورې واورئ، انشاءالله ستاسو به ډېره زیاته پیدا وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. چې کله سړی وفات شي که نه، او دې قبر کې کېږي او د سره کله حساب کتاب شروع کېږي او د کې ژوند راشي، نو دی چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ، دی چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی. د انور به داسې داسې مخامخ شي، داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي، په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي. دی چې د مانځه عادت وي که نه، منځونه اهتمام یې کړی، دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم، زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم، هغه د انور غایب کېږي. نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی، ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ، ما ته پته شته نه. د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه، نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ کوم. دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم، هغه د نور رانه غایب کېږي، نور رانه غایب کېږي. علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي، لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي. علما وایي دې وجه دا ده که نه، چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي، نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي یا دا وخت د مازدیګر شي، نو د سره اړه کې یاره پیدا شي. مسافر ډېر پریشان شي، یاره وایي شپه به کم ځای تېر، شپه را روانه ده، شپه به کم ځای تېر. مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي، نو دم یو سفر کړی دی، د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی، نوی خلق دی، نوی ځای دی. حق د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي. نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه وي، نو څه حالي، نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی. نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی، بس سمدستي وله فرشتې راشي. احادیثو مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي، نو فرشتې ورته راغلي، ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې، ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې. ډېر د یارې منظر دی، ډېر د یارې منظر. الله دې زمونږ حفاظت وکړي، بس الله دې مونږ ته آسان کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو، سعد رضی الله تعالی عنه. صحابه ته وی تسبیح وایه، سبحان الله وایه، بیا ورته وی الله اکبر وایه. صحابه ورته د الله حبیبه ناشنا کار دی نن وکړو، نه هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو قبر برابر کو، نو په ده دا قبر راتم شو. ما ځکه ووایي چې سبحان الله ووایه، تکبیر ووایه، الله اکبر ووایه، په ده قبر راتم شو. او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي.